وای مالا را از طریق دریافت میکنیم که قراردادی است، از داخل بگرام میکشه به می شکلی که پرزه توته میکنه. باز ما میریم در بول میگیریمش. بول میشه بسیار مردم میاریم. باز هر کس برنده بود میگیره میاریش، هر کس به سرای خود میارش. به می شکل هر بون موترای زریز که $2 $1.5 قیمت داره کلش لیزر زده توتهش کرده دیگه. به می شکل ما دریافت میکنیم این مال. باز از اینجا پس پیش ما مردم ها میاین آینه به طول آین میبره، مثل بر مس والا میبره و ارمنه والا میبره. به می شکل دیگه ما فروشات داریم. ولی حکومت ما و شما فعلا نمقدر توجه سرزمین نکرده که به تنها هیچ نه خاندار به می شکل شده، علمان به می شکل شده، چیزی کمپایی که از به می شکل کل مالاش که مقدمه وقتی که کمک کرده بود آورده بود کلش به می شکل توته کرده بیرون میکشه به میشه. نو دا شل کله د امریکایان راغلي دي، شل کله شروع نه دوی چې کوم مال راوځي دوی تخریبوي. اول کې تقریبا 10% تخریب دوی کوي، اوس 80% تخریب دوی کوي. څه چې دوی راباسي هغه خرابوي، جوړ نه پرېږدي. دوی که چېرې دا جوړ کړي دي کې د افغانستان د ملت او د دولت دواړو ګټه ده. دا خو معلومه خبره ده چې زرې موټر لنکروزر او زرې ډاکسن د حدود د $50,000 دی، حتی د $80,000 او $80,000 موټر دوی تخریب کړي هغه $2,000 او $3,000 ته نه جوړېږي کباړ کې. ما عند الدفتر سره والله يجي عند الموقعين المحلول جو تيار الفايده ده وما زال دمو درازي فوق هذا تاخذنا برنامج ایا به خدمت نه دغه خدمت د چې دغه روغ مال د خپل دغه هم خلکو ته خې ونه لیدای ست دغه هم روان کپی دغه هم خیرونه ویسه چې خلک تیګټه واخلي ټول د خپل کار تی وخت نور اشغال کړه اشغال ته ورځي.